ډرامه د یوناني ژبې د ډراو نه اخیستی شوی ټکی دی او هلته یې معنا ده عمل کول یا په کولو سره ښودل. په اصطلاح کې ډرامه هغه قصې ته وایي چې کومه چې د کردارونو په ذریعې سره وړاندې کولی شي. مونږ هغه ادبي صنف په کوم کې چې د ژوند سره تړلي واقعیات د کردارونو په ذریعه باندې په سټیج باندې وړاندې کولی شي هغې ته ډرامه وایو. ډرامې ته د ژوند نقل هم وایي، د ژوند تصویر ورته هم وایي. د ژوند سره تړلي یوه قصه، د ژوند سره تړلي څه واقعیات په عملي توګه د سټیج په ذریعه د تماشایانو د مخې وړاندې کولو ته ډرامه ویلی شي. د ډرامې مقصد تماشایانو ته ذهني تسکین او تفریح ورکول وي. د ډرامې د جوړښت دپاره څه لوازمات پکار دي چې هغه دا دي. د ټول نه لومړی د ډرامې دپاره یوه موضوع پکار ده، یو خاص مرکزي خیال به په ډرامه کې وي. بیا د ډرامې دپاره یوه قصه هم ضروري ده. په ډرامه کې به یو خاص قصه په ترتیب سره بیان کړی شوي وي. پلاټ د ډرامې یو ضروري او لازمي جز ګڼلی شي. د واقعاتو تړون ته، د واقعاتو خاص ترتیب ته پلاټ ویلی شي. مختلف واقعات د یو قصې سره شاملیږي او هغه قصه په دغه طریقه باندې مکمل کیږي. دغې ته مونږ پلاټ وایو. د ډرامې دپاره سټیج هم ضروري دی، چونکې ناول، افسانه یا نور داستانونه په لیکلي شکل کې هم که څوک لولي نو خوند ورکوي، مزه ترې اخلي او لطف ترې اخلي. چونکې د ډرامې تعلق په عملي طور د ښودلو سره دی. د دې دپاره د سټیج ضرورت وي. تماشایان هم د ډرامې دپاره ضروري دي چې کله ډرامه په سټیج وړاندې کولی شي نو پکار ده چې تماشایان ناست وي او هغوی د هر څه ګوري. کردارنګاري د ډرامې دپاره یو ډېر زیات لازمي جز دی. څنګه چې موږ وویل چې ډرامه په کولو سره ښودلی کېږي، په عملي توګه ښودلی کېږي، نو کردارونه په دې کې انتهایي ضروري دي. ناول، افسانه یا بل داستان په بیانیه انداز کې وي نو په هغې کې لیکونکی د کردار متعلقه د هغه صفات، د هغه خصوصیات بیانوي. خو په ډرامه کې کردار چې دی نو دا په عملي توګه وړاندې کولی شي، نو د کردار د عمل نه د هغه د خصوصیاتو څرګندونه کیدی شي. مکالمه هم د ډرامې دپاره یو انتهایي ضروري څیز دی. ځینې مکالمې په لفظي طور که ادا نه کړی شي نو هغه د کردارونو د حرکات او سکنات نه هم موږ ته په ګوته کیږي. تجسس هم د ډرامې دپاره یو لازمي جز دی. سسپنس یا تجسس هغه عمل ته وایي کوم چې په ډرامه کې، په ناول کې یا په افسانه کې اچولی وي او د هغې په وجه باندې لوستونکی یا کتونکی په دغه کشمکش کې وي چې د دې نه په روان واقعاتو کې څه شوي دي، یا د یو کردار سره کوم عمل شوی دی، یا د یو قصې د یو واقعي انجام څنګه دی. نو دغه هم ضروري دی. دغه شانې نقطه عروج، کلایمکس کوم چې د تجسس هغه انتها وي نو دغه هم په ډرامه کې ضروري دی. د نقطه عروج نه پس د ډرامې واقعیات واپس را روان شي او ډرامه خپل انجام ته، خپل پای ته رسي. د ډرامې ژبه باندې هم خاص توجه ورکولی شي. د ډرامې ژبه به روانه، چسته او ساده وي. موسیقي هم د ډرامې یو لازمي جز ګڼلی شي، کوم چې د کتونکي دلچسپي پیدا کوي، هغه ته انټرټینمنټ، تفریح ورکوي. منظرونه یا سین چې کوم دي نو دا هم په ډرامه کې ضروري وي. په ډرامه کې مختلف منظرونه وي او دغه منظرونه به د پلاټ مطابق وي. په ډرامه کې څه وحدتونه هم پکار دي. په دغه وحدتونو کې یو وحدت زمان دی، یعنی ډرامه به په یو مقرره وخت کې شروع کیږي او په یو مقرره وخت کې به ترسره رسي. وحدت مکان هم د ډرامې دپاره لازمي جز ګڼلی شي. یعنی ډرامه به په یو خاص ځای کې، په یو خاص علاقه کې، په یو خاص ښار کې، په یو خاص کلي کې پیش کولی شي. خو نن سبا د ټي وي ډرامو د وجې دغه یو جز یعنی وحدت مکان، د هغې استعمال، د هغې ضرورت، د هغې اهمیت کم شوی دی. وحدت تاثیر هم د ډرامې دپاره یو لازمي جز ګڼلی شي.
یعنی کتونکي به په یو خاص نقطه باندې توجه ساتي چې د دغه واقعیاتو د دغه نقطې انجام به څنګه وي، د دغې پای به څنګه وي. که کله په یو ډرامه کې د وحدت تاثیر کمی وي نو بیا به د لوستونکي توجه منتشر کیږي او هغه به هغه شانې توجه په ډرامه باندې نشي ورکولی، د هغه دلچسپي به هم کمیږي او هغه شانې خوند او لطف او مزه به د ډرامې نه نشي اخیستلی. وحدت عمل هم د ډرامې لپاره لازمي ګڼلی شي. یعنی د یو کردار چې کومه عمل دی د هغه چې کومه خصوصیات دي دا به په ډرامه کې یو شان روان وي. د حالاتو سره د یو کردار عمل د هغه خصوصیات بدلیدی هم شي. په ړومبي کې که یو کردار انتهایی نیک او شریف وي خو داسې څه حالات راتلی شي چې هغه کردار بیا خپل عمل بدل کی، د هغه نه د یو شریف انسان په ځای باندې یو بدکاره انسان هم جوړ کړلی شي. د ډرامې غټ او مشهور قسمونه دوه دي. یو المیه ده، کم ته چې ټریجډي هم ویلی شي. دا هغه ډرامه وي د کمې انجام چې په خفګان سره کیدی شي. دویمه تربیه ده، کم ته چې کامیډي ویلی شي. د دې انجام په خوشحالۍ سره کیدی شي.